پټولنا اول خو په سټیج نوز د میش ګرون مشر منظور پښتین او د پښتونخوا د هر ضلع نه د میش قدرمن مشرون او ورسره د میش د تحریک ملګري او د میش تکړه خور نسیمه مندوخیل او د ده سره نور غلې خواندې زه شکریا ادا کوم او دی ټول ته زه هرکلی ویایم ملګري تاسو ته پاته دو چې د نن جلسه د شهید عارف افغان او د خړ کمر د شهیدونه او د 3 جون د شهیدونه د پرسی په حواله دو ملګري که په دنیا کې وکسئ هغه قومونه چې دی هغه خلک نه ویروي چې څوک په کوم او په خوره باندې ننګ وکړو یغې قومینې ضرور کامیابي او ازادي موندلې دو او ملګري د یوه کوم ځوانان او پیغلې ورته د سر قرباني ته تیارېدای شي چې کله د دی دا یقین وي چې که میش څرنګه قرباني وکړي د میش په قرباني نه بعدو د میش د قوم او د میش د علاقې خلک د میش په لیار باندې ورسره روان وي ملګري تاسو ته پاته دو چې د تحریک په جوړول نه بعد د میش ډېر ملګري په بېدردي سره قتل شول څوک زخمیون شول او څوک نن هم د ریاست په مختلفې جلخانې کې باندې خو په دی باندې نه په چا د غلې الزام شته نه په چا باندې د کرپشن الزام شته چې په دغه تحریک جوړول نه بعد څومره خلکو ته تکلیفونه ورسېدل د ده یو مقصد و چې میش په خپله خوره باندې خپل اختیار غواړي میش په خپل وسایل باندې خپل اختیار غواړي او میش په خپله خوره باندې خپل بچون خپل خویندې او خپل سپین ږیري ته د امن او د عزت ژوند غواړي خو د تحریک په جوړول نه بعد ریاست د میش د مطالبې منلې په زوی د میش د اوس د دباو کولو د پوره مختلفې حربې ازماو کړلې خو نن دا دا یوه کسي چې دا ټول خلک راوتلي دي او د ده د کمپ مخامخ ورته ناست دي او دا ورته یایي چې د مو په علاقه کې که قتل شي که اغواکاري شي که بدخوري شي د دغه ذمهور دا فوج دا امایي او دا عیسایي دي ملګري شل کاله میشتو هر څه په سترګې لیدلي دي د یخې د بیا بیانولو څخه ضرورت نشته چې تاسو ټول د دغې علاقې خلک یئ خو دولته میش یوه کیسه واضحه کړي چې په دا خوره د معاهدې په نوم ډېرې ډرامې شوې دي په شکي معاهده وه په سراروغه معاهده وه په میرومشاه معاهده وه چې د معاهدې و څو میاشتې ووتې اول وې د معاهدې په شکل کې د خلک دنیا ته جواد کړل یوه ګناه یې میش را جوړه کړه چې دولته دا خلک دي مو معاهده ورسره وکړه په آن آباد وې توپې جوزینه راوړل د معاهدې ول خلک و پورته ورنکړل چې څوک په معاهده کې د سالس کردار و او آی ډي پي سکیمپ ته ورنکړل نن میش بیا د دغه ریاست نه دا پښتنه کي چې د مذاکرات په نوم چې کومه جامه شریدو چې نه پارلیمان په خبر دی نه د صوبې پارلیمان په خبر دی او نه په دا خوره باندې چې کوم خلک پنډېږي دا په خبر دی نو دا خبره واضحه ده چې د دغه په نوم باندې د میش په خوره یورې بیا جنګ روان دی خو میش مزید دا پردي د ډالرې جنګ ته خپله خوره په یوه صورت نه ورکوي میش دا ورته یایي چې تو سره ټیپک دی فوجي او د تو سره په زرینه داسې خلک دي چې تو په کریا ټیپک ورکړی دی خلک پرې ډازوي اولو میش په خپله خوره د دغه نظام خلاف جدوجہد کی مزاحمتوں کی د کیمپینې د کلي مخ ته ورتګ شي
کپدا مسئلہ حال نشوا بیا دورتا میش IDPs کینتینا تا تھاکتا نہیں تایور دورتو میش GHQ تا درینی چه میش بے حرام آوی پا GHQ کا وہ میش آجر نلونو کرنلون حب آرام نپریشتی ملگریه دوراتا پچک پوسٹینا خالق زلیلیشی چزت شدگرد ختمه ہو بے انگور اڈے دے بادرنا بے خمران پورا بے تنائی پورا بے گردوی پورا داسے پٹول پشتون خواه وطن کے پچک پوسٹینا دے میش تزلیل کیجی کچھ کلا بے ٹھپک والخالق پیروشی بے یک سارا دے مائی او دے ایسائی کارڈوی آپ آخر بے انٹروائی نا تیریجی او دے میش لا پچک پوسٹینا بوندے پکچر وکوشی نو میش داورتا آئی چکیم دے سیکیورٹی پنوں بوندے تو دے متزلیل شریکان آئی دائی میش ماسی دا تزلیل نمانی میش تا پاتا تو چے دے نن رز پورا پیو چک پوسٹ بوندے نیو دے خودکشول نیوال آئی دائی نیو ٹپکزان نیوال آئی دائی کا زلیلاوی میش توز بے گناہ خلق زلیلاوی او دے دقی سارا سارا پہ علاقہ کے خاص کر پہ شمالی و جنوبی وزیرستان کے ٹارگیٹ کیلنگ پہ مختلف شکلینا کے رچ پر رچیو تیجی میشوا خبر آورتا کی چه دا ٹارگیٹ کیلنگ دے ریاست اداری پہ سرپرستی کے کیجی زکا چه دا څلور کولا میش دولتا مطالبہ کی چه دے دور شیشه پا گاڑی دا پابندی والا کی پا ٹپک دا پابندی والا کی پا ٹپک زن خلق دا پابندی والا کی خود یک پا جاوب کے ریاست پا میش دے خداری مقدمی کٹکاوی و چه چیر دا زب دا علاقہ کے گرز چه دے پولیس ناکالا کے دلیوی چه دے گاڑی شیشه دے توریوی کنی در تیائی چه کارڈر جواد کا دے مائی کارڈ دائی در سارا کا دے ایسائی کارڈ دائی کا دے IGFC کارڈ دائی میش دا ورطائی آئی چه دا چوپورا چه دا کارڈینا او دا دے کارڈے والخالا کے تفریق ختم شوائی نوی دے یگا پورا دے دا خار چزیما ورطائی ہے او دے دا سارا سارا دوراتا چه صدا سے ایک خبر آوی چه دای دے خالق دیان زن اڑاول غوڑی بیا دای قومی مسائل جوڑ کو کلا دم توڑائی وزیر سارا جنگاوی کلا مسید وزیر سارا جنگاوی کلا خوچل خیل سالی خیل سارا جنگاوی میش دا سیول انتظامیت آئی چه میش تا پاتا دو چه توستا IGFC آئی چه دارو نورسائی چه خالق سارم رکو بیا پانا بعد توس فوٹو سیشن تا ورشائی دولاتا و بازور کے اعلانینا شریشی چه ثابوتا ہو سالور زرا کا سن تے ٹپا کے سرار و وزائی ای چوک نا سیول انتظامیہ نا پولیس دارا ایکشن نکو چه کلا خلق مرچیتا والا لاکشی دا زدو پلا شریکو بانا بعد دای دا فوٹوگرافی دا پورا روشی نو میش سیول انتظامیت آئی چه دے TTM بنیادی مطالبات کے یوا مطالبات دادو چه دولاتا دا سیول ادارے دا پالا دستیوی دولاتا دا دے میش پخورا طول اختیار دے سیول ادارے سراوی خود سیول ادارے تا میش گئی چه توستا تنخوا پدا نملاویشی چه توستا فوجون بوٹینا پالش کئی توستا تنخوا پدا ملاویشی چه توسو دے دخکو مسئلے حل کوئی نو سیول انتظامی افسرون تا میش دائی آئی چه مزید توس دے فوج سہولتکار ما جوڑی جائی توس دے عوام سہولتکار جوڑ شئی چه دے عوام دے توس سرشانا پشانا وداری ویوا خبر بلا چوکی آئی چه مطالباشی چه میشو ده ملکند پوراوی شریعتوی ملگری خبر وکڑا میش مسلمونی کا شریعت کا دا جنرل فیض او دا جنرل باجوا برشتیا شریعت غوڑی نو ده لاہور تک دا تحریک طالبان تا مرکز ورکو و اول دا اعلان وکو چه پا لاہور کے وہ تحریک طالبان شریعت رو بھی آئی
او میش د دغه علاقې هغه خلک ته چې په مختلف سوچونه یې ټیپک وخستی دی میش هغه ته یایي چې توس رټ ساړي نه یی توس ته ټیپک دا ته ډېر دی چې خپل تربرینه در باندې ویشني خپل عزیزون در باندې ویشني که ته رښتیا په دغه ریاست دا راګرون وې بیا دا تو لاهور ته بوځي ورته دا تو ته په ماډل ټاون کې څوی در کو نو دولته میش دوه ریاستونه نه ماني که چېرته په آیین کې ترمیم کیږي چیرې طالبون ته دی حکومت ورکول غواړي نو د لاهور د اسلام آباد نه دی سټارټ وکړي ورته د دی د شریعت اعلان وکړو دلته یې میش په څنډه پورې خشال کي خو چې نه وي میش په یوه ریاست کې دننه دوه ریاستونه نه ماني او نه دا ته میش کله ته یوري او آخري یوه خبره چې دولته پیراز ضلع د جنوبي وزیرستان په پیراز ضلع کې نه د ټریفک پولیس شته نه سیشن کورټ شته نه عدالت شته نه بله یو ضلعي دفتر شته نو میش دا مطالبه کي چې د جنوبي وزیرستان ټول سیول دفترینه ده په زر نظر جنوبي وزیرستان ته منتقل شي چې د میش د خلکې زندگی اسونه شي او د میش خلک د نورې دنیا غوندې سیول وخت تیر کو نو دا وره کیږي چې کله میش دوست عالم تبلیغي کارژیری سپین ژیری سټوډنټ د مدرسې طالب دا میش ټول سره په یوه خوله شي ځکه چې که دولته امن وي مالکو په امن کې وي عالمو په امن کې وي تبلیغیو په امن کې وي که دولته بدامني وي دا ټول خلکو په بدامني کې وي نو د دغه د پوره چې د میش کیم کردار دی ته په چار وي میش وایي و سړي ته کور ته هویرچي سولو هویرته کي چې د خپل قوم او د خپل خورې پوره لو سره یو کوي ډېره مننه علم حش الله